د لوی خدای په پاک او سپېڅلي نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت د مرکز اړوند د تختپل له کلي څخه مزار شریف ښار ته د اوبو رسولو د شبکې د دویمې برخې کار د هیواد د اوبو رسولو د عامه ادارې د مسؤلینو لخوا پیل شو. چارواکي وایي د دې پروژې په بشپړېدو سره به د بلخ ولایت څه باندې 100,000 اوسیدونکي د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمن شي. د تختپل د اوبو رسولو د شبکې د وروستۍ برخې د کار د پیل په مراسمو کې د هیواد د اوبو رسولو ریاست مسؤلینو وویل دغه شبکه 36 کیلومتره اوږدوالی لري چې د تختپل له کلي پیل او تر بلخ پوهنتون پورې غځول شوې ده او د دغې شبکې په بشپړېدو سره به څه باندې 100,000 اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د تختپل پروژه چې مکمل مبلغ چې مصرف دی هزینه یې ده 258 میلیون او 600,000 افغانۍ دي. دغه پروژه چې د لومړۍ برخه یې تختپل ساحه کې کوم چې د اوبو اکوفر دی هلته 15 څاوې کیندل سوي دي چې د هغو اوبو راجمع کیږي او په 36 کیلومتره انتقالي شبکه کې د مزار ښار ته را انتقالیږي. د دې پروژې مطمئنواله او ښهوالی په دې کې دا کومې ساحې چې د تختپل په ساحه کې کندل شوي دي دا ډېرې مطمئنې او کوم ټیسټونه چې ورته اجرا شوي دي ډېر مطمئنې ساګانې دي او ډېرې کامیابې ساګانې دي چې 50 لیټر پر سکند اوبه دوی دغه ذخیرو یا دغو شبکو کې تقسیموي. په عموم کې 15 ساګانې موږ لرو. په ورته وخت کې د بلخ پوهنتون رئیس د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې د دغې پروژې رول مهم وباله او زیاته یې کړه چې د دې سره به د بلخ پوهنتون د محصلینو د اوبو د نه شتون ستونزې هم هوارې شي. دا واقعا ډېر غټ کار دی، ډېر لوی کار دی او بل که تاسو فکر وکئ په لوړه سطحه باندې یوازې دا پروژه نه بلکې امارات هغه و پوهنتونو ته او د کادري سیستم او د کادري بخش ته ډېره زیاته توجه کړې ده. د اوبو رسولو د دغې شبکې د لومړۍ برخې کار 95% بشپړ شوی دی او ویل کیږي چې پاتې چارې به یې په 2 میاشتو کې بشپړې شي. د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست له پاکستان څخه د راغلو افغان کډوالو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. بلخوا د دغه ولایت د کډوالو د پنډغالي سره یو تن ملي سوداګر 100,000 امریکایي ډالره نغدي مرسته وکړه. د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست د دغه ولایت د کډوالو په کمپ کې د افغان راستنو شوو کډوالو د لاسنیوي په موخه له 100 کورنیو سره د خوراکي توکو او نغدي مرسته وکړه. دوی وایي د دغه کمپ له کډوالو سره د مرستو لړۍ لا هم روانه ده. په دې کې مو هر کورنۍ دپاره یو بوجۍ اوړه مو ورته ورکړله، یو دغه 15 لیتره غوړي مو ورته ورکړله او 3,000 افغانۍ مو ورته ورکړله. امارت اسلامي د دې تصمیم لري چې د هر وخت لپاره چې څو د دوی خپل ژوند و زندګي برابریږي امارت اسلامي د دې په خدمت کې ده. له بلې خوا د هیواد یو ملي سوداګر له دغو مهاجرینو د ملاتړ او د دوی د اقتصادي ستونزو د حل په موخه د 100,000 امریکایي ډالرو پر ارزښت نغدی مرسته وکړه. امروز آمدیم یکی از مهاجرین دیدن کردیم. وضعیت مهاجرین بسیار به وضعیت خراب قرار داشت. ما خواستیم که 20,000 دلار امریکایی برای کمک مهاجرین کمک کنیم. پول نقد را آورده برای حضور داشت رئیس صاحبا د رئیس مهاجرین تقسیم کردیم. په ورته وخت کې بلخ ته راستانه شوي کډوال د دغه ولایت د کډوالو ریاست د استازو او ملي سوداګرو له مرستو او پر وخت د خدمتونو رسولو څخه مننه او قدرداني کوي. موږ سره والا ډېره مرستې وکړې په لارو باندې. موږ ته د خوراک او د هر شي هغه مې موږ وکړله او موږ ډېر ته خوشحاله یو. ډېر الله دې دا نور خلک هم په خیر راولي خپل وطن ته. انشاءالله دا وطن به د خیره په موږ باندې ابادېږي. موږ سره کومک وکړی د دې موقعې سره نور هم کومک کوي او مهاجرینو سره کومک کوي. مثال دلته چې هر مهاجر راځي د دوی سره کومک دوی ورکوي. ورور جان الله دې دوی ډېر دوی خوشحاله کړي تر موږ پورې. تر څه مهاجر چې دي الله دې دوی ګرده خوشحاله کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د حکومت له لوري د افغان کډوالو د جبري شړلو لړۍ د روان کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شوې او تر اوسه روانه ده چې له امله یې په زرګونه افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د دولت آباد ولسوالۍ د ښاروالۍ د اداري ودانۍ دوهم پوړ له بیارغونې او اساسي ترمیم وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو او په ورته وخت کې د دولت آباد ښار د څلورلارې د جوړېدو چارې هم پیل شوې چې د 3 میاشتو په موده کې به یې کاري چارې بشپړې شي.
د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ ښاروال وایي چې سږکال یې د یادې ادارې له داخلي بودیجې څخه د 2 پراختیایي پروژو مالي لګښت په غاړه اخیستی دی. د نوموړي په وینا د ښاروالۍ په اداري ودانۍ 500,000 افغانۍ لګښت راغلی او دغه راز یې د دغې ولسوالۍ په مرکز کې د یو معیاري څلورلارې د جوړېدو چارې هم پیل کړي دي چې نږدې 700,000 افغانۍ لګښت پرې راځي. دومه پروژه چې والا د ښاروالۍ 2 منزل تعمیر چې نن مې افتتاح وکړله په 4,98,000 افغانۍ باندې شرکت ورکړی وه چې کار یې خلاص و. نن مې افتتاح وکړله او بل په ښاروالي کې بازار کې مې یوه دانه څاه په 2,60,000 افغانۍ باندې چارنجه څاه جوړه کړله، افتتاح مې کړله نن. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوال په دې ولسوالۍ کې د مسؤلینو د خدمتونو او فعالیتونو ستاینه وکړه او ویې ویل چې په تیر یوه کال کې په دې ولسوالۍ کې بنسټیز کارونه ترسره کړي دي چې یوه بیلګه یې د یادې ولسوالۍ د ښار د مرکز د څلورلارې د رغونې د کاري چارو پیل او د ښاروالۍ د اداري ودانۍ بیا رغونه او اساسي ترمیم دی. تعمیر چوکی ولسوالی دولت آباد هستند که 2 منزله اعمار میشن. الحمدلله در زمینایشان را دیگه خدمت‌ها هم کردگی هستند که مندوی گندم را سیمیت کردن و استاندارد جور کردگی هستند و در زمینشان را یک چای به خاطر درختایی که در بازار ولسوالی دولت آباد هستند که زیبایی میتن. د یادونې وړ ده چې د دولت آباد ولسوالۍ په مرکز کې د دې څلورلارې د جوړېدو چارې په اساسي ډول روانې دي چې په 3 میاشتو کې به یې کاري چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بیا مو العمل ښه وخت.